ملګرو د هوایي ډزو خلاف نظم دی ضرور نه ضرور دا مخکې شعر کې کوم خوښ شو چې د خلکو جون مرسور شوی او اسمان راټیټو له ډېرې تندې نه ملګرو هر انسان راټیټو سبا اخترو هر طرف ته خوشحالي جوړه وه او د وړو شورو د زلمو خندا سیالي جوړه وه د کور مالت خلقو درزیانو نه جامې راخیستې او چا به خوراک له مټیانه و مرسې راخیستې زمونږ چم کې یوه کونډه اوسېده ملګرو لوی وړو نه به په مینه زارېده ملګرو خاوند یې مړو د ماکه کې خپل خپلوان یې نه و یو ماشومزي و باقي نور څه ماشومان یې نه و هغه و ډېره پوښتنه د سوال عادت یې نه و خیرات زکات به ورله خلقو ورکوو ډېر څه حاجت یې نه و سبا اختر و خرڅ خوراک له مې تابیا کوله او بازار کې ما خو څه وړه لږه سودا کوله چې مې کتل د کونډې زوی او تر او تور ګرځېده او ترخ کې غوټه وخت په ابلخ په بخر ګرځېدو زړې جامې وې په اسرې پسې دوکان کتلو د اختر شپه و یتیم دغه خپل ارمان کتلو دې کې ناڅاپه یو اواز راغی سبا اختر دی او میاشت په نظر راغله بېشکه خامخا اختر دی یو بل له غاړې په بازار کې ورکول شروع شول ډېر مستانه و د هغوی خو ګډېدل شروع شول په داسې شپه خو هر یتیم ته خپل بابا یادېږي او ارمان کوي د کوڅې ورکې په بیا یادېږي کاش چې په دې شپه بابا موږ له خو سودا راوړی او بزرګه شپه ده چې دې ویر کې خندا راوړی چې مې کتل د هوایي ډزو ډزار ختلو او د هر طرف نه به ملګرو وار په وار ختلو دې کې ناڅاپه مې کتلو شور او غوغا جوړه شو ما وویل چې څه وشو چې داسې کربلا جوړه شوه یو ماشوم پروت و په سینه ورته جوړه پرته وه او زړه جوړه و اسري کړې ته کسره پرته وه په خپلو وینو کې ملګرو دی شول پول پروت و د دې نیمګړې دنیاګۍ نه په زړه موړ پروت و بس هري سلګیاوې دا یې ویل چې وویشتم ګناه مو څه وه هر چا پسې ګناه وویشتم نه خو مې مور شه نه مې خور شه نه مې پلار خدایه او بې سرې مور له به مې څوک ورکړي قرار خدایه یو څو وخت کې ووښل او ترېنه ساه لاړه او په یو څو منټه کې د کونډې کل دنیا لاړه ما پېژنده کور ته مې یوړو خو هغه دم باندې او سترګې ملګرو مې لوندې وې په خپل نم باندې مور را ووته وې تا نه شم قربان زویه او ماله دې راکړل د ټول عمر ارمان زویه پلار خو م د نشه ته خو لاړې زه به څه کوم او د داسې مرګه خو ژوند ښه دی چې زه کومه کونډې سلګۍ وخلې زوی باندې پرته وه هغه د زوی په سرو وینې کې ټوله خو م خوشته وه هغه وی غیرتمند د پښتنو راشي دا خال وګورئ او دا ډزې مه کوئ چاپېره ښه په خیال وګورئ چې مې کتل ورپسې کونډې نه خو م ساتلې وه او د دې نیمګړې دنیاګۍ نه نیمه خوا تلې وه د مور او زوی دواړو غبرګې جنازې ووتلې او د اختر مونځ چې وشو دواړه په خیخۍ ووتلې تر څو به ولې پښتانه زلمي په ځان نه پوهېږي ای سمندره چې د نورو په ارمان نه پوهېږي